زما بخت د شمې بخت دی یا به مرمه یا به سوځم زما بخت د شمې بخت دی یا به مرمه یا به سوځم یا به ویخله د دریاب زم یا به پاس په چپو خوځم عجب زه عجب لاره عجیبه کاروان روان دی ما روستي پړاو له بیایي زه زما او که نه زم د غني بابا په دې شعرونو باندې زه حیران به داخل بلنه ورکوم چې راځي خپل کلام شعرونه د غزل نه مخکې صدر صاحب په اجازه ښه نو څه لږه شان خندا به سړی هم نه کوي ښه نو څه لږه شان خندا به سړی هم نه کوي درد نو زخم له دوا به سړی هم نه کوي په سترګو کې ادا به سړی هم نه کوي جنۍ ته څه وایي چې دا به سړی هم نه کوي سترګو کې ادا به سړی هم نه کوي جنۍ ته څه وایي چې دا به سړی هم نه کوي په ځان د جبر انتها به سړی هم نه کوي په خپل میرات ارمان جړا به سړی هم نه کوي مننه او صاحبه څه وایي چې دا تیارې همداسې به وي صاحبه څه وایي چې دا تیارې همداسې به وي څه غم د دې تورې بلا به سړی هم نه کوي صاحبه څه وایي چې دا تیارې همداسې به وي څه غم د دې تورې بلا به سړی هم نه کوي یا خلکو ولې د یو ستوري ځلا هم نه منئ یا خلکو ولې ارتقا به سړی هم نه کوي مننه او غزل دی چې بس مینه وه او نوره څه کیسه نه وه سړو بس مینه وه او نوره څه کیسه نه وه سړو ما سره د ښکلو اجازه نه وه سړو زما د زړه په کور کې دروازه نه وه سړو د نه راتلو خو بیا څه بهانه نه وه سړو مننه زما د زړه په کور کې دروازه نه وه سړو د نه راتلو خو بیا څه بهانه نه وه سړو دې ښار کې رڼا دومره چې شپه شپه نه وه سړو دې ښار کې تیاره دومره چې ډیوه نه وه سړو دې ښار کې رڼا دومره چې شپه شپه نه وه سړو دې ښار کې تیاره دومره چې ډیوه نه وه سړو زمونږ چغې ځکه تر اسمانه پورې نه ځي زمونږ د ګناهونو کفاره نه وه سړو زمونږ چغې ځکه تر اسمانه پورې نه ځي زمونږ د ګناهونو کفاره نه وه سړو ماښام و او یادونه یې ټولګي راتاو د دې نه بله غټه څه نشه نه وه سړو مننه ماښام و او یادونه یې ټولګي راتاو د دې نه بله غټه څه نشه نه وه سړو چې هر یو مداري پر تاسو سمې لوبې وکړي په تاسو کې ګویا نه د چا خوله نه وه سړو چې هر یو مداري پر تاسو سمې لوبې وکړي په تاسو کې ګویا نه د چا خوله نه وه سړو ما ټولې ارزوګانې په خوږ زړه کې دفن کړي زما د ارمانونو جنازه نه وه سړو مننه ما ټولې ارزوګانې په خوږ زړه کې دفن کړي زما د ارمانونو جنازه نه وه سړو ما تل د یو قربان نارې په دغه دشتو کړي دا چا وي چې په شونډو مې ټپه نه وه سړو مننه د چا د لپو زور دی له عذابه مې راکاږي د چا د لبو زور دی له عذابه مې راکاږي حیران سره خو بله معجزه نه وه سړو مننه او مقصد چې حیران به د ژوندون په لاره دومره شي یوازې حیران به د ژوندون په لاره دومره شي یوازې حیران ته خو څه داسې اندازه نه وه سړو بس مینه وه او نوره څه کیسه نه وه سړو ما سره د ښکلو اجازه نه وه سړو منل دا ایران مدار صاحب په اجازت باندې یو څو شعر دي وایي تا زمانه چې اشنا ما ته واده کړه ځکه ما خپله بدره اراده کړه چې ته څه وایي زه هم دغسې ویمه دغه ژبه یارستانه کې بیا یو نور شعر یو دوه درې شعره نور دي څومره ګران زما زړګی دی څومره ګران زما زړګی دی ډېر ارزانې رانه غواړي څومره ګران زما زړګی دی ډېر ارزانې رانه غواړي خیر دی زه به یې ورکړم که جانانې رانه غواړي ډېره مننه او بنګړي مات شو په یارۍ کې که اشنا په دې خفه وي بنګړي مات شو په یارۍ کې که اشنا په دې خفه وي ای ملګرو ورته تیار یم که تاوانې رانه غواړي یو غزل دی څه ټوټه بوټه دی لا خبر کړی وي وای ته وایي دا چې مې جانان پساو کو ته وایي دا چې مې جانان پساو کو دا په غمونو کې دې ځان پساو کو ته وایي دا چې مې جانان پساو کو دا په غمونو کې دې ځان پساو کو چې
چې ګیرول به غریبان چې ګیرول به غریبان په جال کې چې ګیرول به غریبان په جال کې قدرت خو نن ورپسې خان پساو دا په غمونو کې دې ځان پساو کو او په سترګو سترګو کې مسکی شو وتا په سترګو سترګو کې مسکی شو وتا په سترګو سترګو کې مسکی شو وتا یو پیر لی دغسې یو ځوان پساو کو وای په سترګو سترګو کې مسکی شو وتا یو پیر لی دغسې یو ځوان پساو کو یو پیر لی دغسې یو ځوان پساو کو او هغه یو مقطره لري دا اخري مقطره ده چغر کېده مشتره یاد رالو چغر کېده مشتره یاد رالو چغر کېده مشتره یاد رالو الله یالته کې زبان پساو دا په غمونو کې دې ځان پساو وخت یې د هغې سترګې د وخت یې د هغې سترګې بلې ډیوې سترګې پام ګورې راز د مینې فاش نشي پام ګورې راز د مینې فاش نشي موږ ته نیولې زمانې سترګې د زرجان مداخل په دې شعرونو غلام حبیب منجاکوټي صاحب ته بلنه کوم چې هغه خپل کلام دوه شعر دي د مور یوې خیال کوه چېرته کې ودې نه خوري د مور یوې خیال کوه چېرته کې ودې نه خوري پس د ماښامه په دې ښار کې بلاګانې ګرځي یو بل شعر دی ای د نوم شاعره غلی ناست پې تر څو پورې ای د نوم شاعره غلی ناست پې تر څو پورې دومره خو څه ووایه یادګار چې راته پاتې شي غزل دی قیامت که نه دی خو یو ورځ یې به قیامت راشي دې ډک بازار ته چې سرتور سره عورت راشي دا دنیا څومره مطلبي ده که خیال وکړې ورته د خر نه هم پلار جوړوي چې ضرورت راشي خوراک کوي په کلمه یې ژبه نه غړېږي په داسې رزق کې به څنګه برکت راشي تینا پرسانه ښار کې څوک د څه پوښتنه نه کړي د روغ ملک یې تباه کړی چې میدان له حقیقت راشي خدای د چا نه ګیله وکړم چا ته وجاړم چې دا اوده زړونه چې ویښ پکې غیرت راشي وای حبیب چې دا کاږه لرګي به واړه سم شي که په دې ملک کې د عمر صاحب حکومت راشي غلام حبیب منجاکوټي صاحب ستا لاسو کې هم لکه د وچو پاڼو ریجمه ستا لاسو کې هم لکه د وچو پاڼو ریجمه دا په کوم سبب د زندګۍ د دایرې وځم د ریاض تسلیم صاحب په دې شعر زه خلیل الرحمن خلیل صاحب ته بلنه وکړم صدر صاحب ته اجازه خلیل صاحب کې د در شعر انا خدای یې صحیح ساتلې څوک نشي د کار خبره ساتلې څوک نشي د کار خبره چاته کوي د اعتبار خبره هغه بتل په تندګونو سروي هغه بتل په تندګونو سروي چې غورځوي د مور او پلار خبره د حق پرستو ترجمانو مزه د حق پرستو ترجمانو مزه خلکو مې ځکه کړه تار تار خبره غزل دی څنګه چې دروغ رښتیا کېدلی نه شي څنګه چې دروغ رښتیا کېدلی نه شي داسې دنیا د چا کېدلی نه شي دلته چې څوک خپله خوښه وکړي دلته چې څوک خپله خوښه وکړي هلته د هغه رضا کېدلی نه شي زړګیه ته په هغه لار روان یې زړګیه ته په هغه لار روان یې چې په تیارې رڼا کېدلی نه شي مرګ مې په سر دی خلاصېدی ترې نه شم مرګ مې په سر دی خلاصېدی ترې نه شم مدام ژوندون زما کېدلی نه شي که دا یقین وشي چې رب مې ګوري که دا یقین وشي چې رب مې ګوري خلیله بیا ګناه کېدلی نه شي
یو خلیل صاحب چې تاسو ته خپل کلام وي بس سار خټک صاحب ته بلنه ورکړه سار خټک کله چې سینه د اسمان وشکي کله چې سینه د اسمان وشکي کله چې راماش شي ترېنه ستوري او راپرېوځي کله چې رڼا له نوره واخلي کله چې به مخ د سپوږمۍ تور شي اواز درځي ټولو ته کله چې به مخ د سپوږمۍ تور شي کله چې دا غرونه شي زرې زرې او باد شي زه به هغه وخت د ځان لره جانان ځم کله چې سینه د اسمان وشلېږي کله چې راماش شي ترېنه غرونه کله چې راماش شي ترېنه ستوري او راپرېوځي کله چې رڼا له نوره واخلي کله چې به مخ د سپوږمۍ تور شي کله چې دا غرونه شي ریزې ریزې او باد شي زه به هغه وخت د ځان لره جانان ځم وایي کله چې به زور له زوره واخلي کله چې غرور سرونه ټیټ کړي کله چې انا له خلکو وتروړي او کله چې به زور او زردار قید کړي کله چې شمله مزدور له وتړي زه به هغه وخت د ځان لره جانان یم کله چې لاسونه د حالات د جبر ونیوي کله چې بادشاه او ګدا یو قطار کې ودرېږي کله چې رقیب نه وي غماز نه وي کله دیدنونه چې آسان شي سترګې د ظهیر پکې مړېږي زه به هغه وخت کې په لاره ځم ټوله زنګېږم ستا د تهمت زنځیر په غاړه ګرځومه په دې ټپه باندې عبدالرحمن منصف صاحب ته بلنه ورکوم چې هغه خپل کلام غزل مخکې یو څو شعر دي مننه صدر صاحب په اجازت باندې یو څو شعر عرض دي شعر چې د وینو رنګ مو باران ځمکې نه وینځلی نه دی د وینو رنګ مو باران ځمکې نه وینځلی نه دی او د سکو اوبو کې مې ترې خوند بیا د بارودي راغی مننه او رنګ ترېنه ځمکې واغست خوند ترېنه اغیارو واغست رنګ ترېنه ځمکې واغست خوند ترېنه اغیارو واغست پښتنه وینه په افغان توی شوه خیبر کې توی شوه او د قلم ژبه به پرې کوم هغه به ګوتې پرې کوم د قلم ژبه به پرې کوم هغه به ګوتې پرې کوم چا مسلمان ته شرپسند او ترخاګري لیکلي د کلام نه چې د کوره ویستم ټاله زمونږ ورته اچوي د کوره ویستم ټاله زمونږ ورته اچوي او توره ټوپۍ د کتخانې ده زما سر ته اچوي مننه او منصف بلا بلا ټوکړې زړه ته ګنډلې د غم منصف بلا بلا ټوکړې زړه ته ګنډلې د غم اوس چې ریښه په لار کې مومینو صادر ته یې کلام دی چې صدر صاحب ډېر ګران منظر دی ډېر ګران پکې سوالات راځي ډېر ګران منظر دی او ډېر ګران پکې سوالات راځي او بس زندګي د څه ناشنا ناشنا حالات راځي مننه او زمونږ په خاوره کې دومره بېوسي زمونږ په خاوره کې دومره بېوسي زمونږ زمانه سر وای د بل کلي نه جلات راځي مننه او داسې ظالم دی چې انجام مې انتها ته رسوي داسې ظالم دی چې انجام مې انتها ته رسوي په کوڅه راشي په کور راشي په جومات راځي مننه او چې مې د زړه د محل ستنې ستمګر وباسي چې مې د زړه د محل ستنې ستمګر وباسي د وخت په سوچ کې مې زخمي زخمي خیالات راځي او د چاو د زړه په هر پرهر کې مې دردونه ووسي د چاو د زړه په هر پرهر کې مې دردونه ووسي یوه یوه چپه د ستمګر هر یو لمحات راځي مننه او وس که مې وشو نو بدل به چاته پرې نږدمه وس که مې وشو نو بدل به چاته پرې نږدمه منصف هر څومره په ژوند کې مشکلات راځي ډېره مننه دا عبدالرحمن منصف صاحب تاسو ته خپل کلام چې ستا په هر سا کې اسویلې راوچتېږي چې ستا په هر سا کې اسویلې راوچتېږي یقین وکړه د زړه نه مې لوګې راوچتېږي زه هم د هجر تاو د لادو بادو پرې باسلی
زه هم د هجر تاو د لادو بادو پرې باسلې هغې ته هم په دوه تنه منګې راوچتېږي علي محمد مجاکوټي صاحب په دې شعرونو باندې چې ستا په هره ساه کې اسویلې راوچتېږي یقین وکړه د زړه نه مې لوګې راوچتېږي او زه هم د هجر تاو د لادو بادو پرې باسلې هغې ته هم په دوه تنه منګې راوچتېږي علي بھائی په دې شعرونو باندې شریف کنډروال صاحب ته بلنه ورکړو چې هغه بلنه صدر صاحب په اجازت یو دوه شعر دي دوه شعر دي صدر صاحب هغه سړی د هېرولو نه دی هغه سړی د هېرولو نه دی هغه سپرلی د هېرولو نه دی او چې مړ شي هېر شي دغه نه منمه چې مړ شي هېر شي دغه نه منمه هغه مرګې د هېرولو نه دی یو غزل دی پوره لا نه دی یو څو شعره دي سود کوي دروغ وایي او قتل به ډېران کوي سود کوي دروغ وایي او قتل په ډېران کوي مرګ به د اسلام غواړي او ژوند به د شیطان کوي مننه جي او څنګه نازولې ګل غوټۍ په بیه خرڅې کړي څنګه نازولې ګل غوټۍ په بیه خرڅې کړي څنګه برید کونډه ساتي او فخر په خپل ځان کوي شعر دی وایي چې پوهه د الفت د فلسفې په قدر نه دي چې پوهه د الفت د فلسفې په قدر نه دي دا خلک په کمه خوله بیا ذکر د جانان کوي او دا خلک په ژوند د قدرمنو قدر نه کوي دا خلک په ژوند د قدرمنو قدر نه کوي دا خلک په ورکو یا په مړو پسې ارمان کوي شعر دی او زر ده چې څاروی ورته ګویا شي په ګونګۍ ژبه زر ده چې څاروی ورته ګویا شي په ګونګۍ ژبه څنګه حرکتونه چې د دې دور انسان کوي اوس هم ستا د یاد څخه یوه لحظه غافل نه دی اوس هم ستا د یاد څخه یوه لحظه غافل نه دی اوس هم ستا د هجر په سرو دښتو کې ګزران کوي او څومره احسانونه پرې خالق لا یزال کړي څومره احسانونه پرې خالق لا یزال کړي څومره ستمونه دا واړه واړه خدایان کوي او ځان سره به مینه ورورولي او خپلواکي راوړي ځان سره به مینه ورورولي او خپلواکي راوړي زیری به د امن یو ښاغلی ملنګجان کوي او پام کوه دولت پسې چې هره لار اختیار نه کړې پام کوه دولت پسې چې هره لار اختیار نه کړې تا به لړمان خوري او مزې به وارثان کوي پام کوه دولت پسې چې هره لار اختیار نه کړې تا به لړمان خوري او مزې به وارثان کوي دا شریف کنډروال چې تاسو ته خپل دور کلام وي حساب زما د ژوند هر یو ګام به پتا پوری شي حساب زما د ژوند هر یو ګام به پتا پوری شي ویاره د وړو خلکو پام به پتا پوری شي او یا بې وسۍ لرې که زنځیر زما د لاسونه یا بې وسۍ لرې که زنځیر زما د لاسونه زه به خودکشي وکړم الزام به پتا پوری شي د تاج محمد خان درویش صاحب په دې شعرونو زه رومان ګل اندیش صاحب ته بلنه ورکوم چې هغه خپل کلام وایي رومان ګل اندیش صاحب یا سړیه دومره تلوار مه کوه لږوار کوه یا سړیه دومره تلوار مه کوه لږوار کوه لاس په لاسونو کې در کومه انتظار کوه او یا سړیه دومره تلوار مه کوه لږوار کوه لاس په لاسونو کې در کومه انتظار کوه او تر څو به د ملګرو سهارا اخلي ژوندی به یې څو به د ملګرو سهارا اخلي ژوندی به یې ژوند د سهارو په امسا نه کېږي روزګار کوه او غزل دی چې زه هغه نه یم چې په لاسو کې راوړم ورونه زه هغه نه یم چې په لاسو کې راوړم ورونه زه خو ملګرو په هر چا باندې شیندم ګلونه زه هغه نه یم چې په لاسو کې راوړم ورونه زه خو ملګرو په هر چا باندې شیندم ګلونه او دا علامت ته بدبختۍ دی په دې ښه پوهېږم
دا علامت ته بدبختۍ دی په دې ښه پوهېږم چې زم راځم نو د ځان سره راوړم غمونه او شعر دی چې ستا ښایست پسې واقعېږي ته پې ښکلې ښکارې چې ستا ښایست پسې واقعېږي ته پې ښکلې ښکارې د په غونډه زنه یاره د رنجو خالونه او زمونږ د دواړو چې په منځ کې فاصلې اوږدې شوې زمونږ د دواړو چې تر منځه فاصلې اوږدې شوې په سپین بشر به سپینې اوښکې به یې هم سیندونه او شعر دی چې د انتظار بلا مې ګوتې په مره ایښي دي د انتظار بلا مې ګوتې په مره ایښي دي راشه ټکور که په وصال زما د زړه زخمونه او چې سترګې پټې کړم اندیشه په دې سوچ کې ډوب شم چې سترګې پټې کړم اندیشه په دې سوچ کې ډوب شم دا خلک څومره په اسانه ماته ویلو مال متا به د هر چا نه پاتې کېږي مال متا به د هر چا نه پاتې کېږي دا دنیا به د هر چا نه پاتې کېږي زی به هر یو د قبر تورو تیارو ته زی به هر یو د قبر تورو تیارو ته دا رڼا به د هر چا نه پاتې کېږي یو ورکوټه غونډه چې غزل دی پدې باب د هر چا جبا یو ده جړه او د خندا جبا یو ده پښتانه د لرزي او کده برزي پښتانه د لرزي او کده برزي د ټولو د بابا جبا یو ده دروغ پیوای کرختیا پیوای دروغ پیوای کرختیا پیوای ثواب او د ګناه جبا یو ده او پښتونیم چې سوایم هغه کوم پښتونیم چې سوایم هغه کوم جبا نخرم زما جبا یو ده جی د اخر مقطع جی ایثار خو زکستا په لوس خطا شو ایثار خو زکستا په لوس خطا شو تا ورته وی چې ستا جبا یو ده مننه دا ایثار خلک سے تاسو ته خپل کلام یې نه پس د نور عالم لهر سے ته بلنه ورکوم هغه کلام یو دو شعر هم په اجازه د صدر صاحب خپل ځوانۍ لمې سبقت په پیرۍ نه ورکو خپل ځوانۍ لمې سبقت په پیرۍ نه ورکو ځان مې کمزورې کو کمزوري ته لږ ودرېدم خپلې ځوانۍ لمې سبقت په پیرۍ نه ورکو ځان مې کمزورې کو کمزوري ته لږ ودرېدم او د تورې شپې پوشیده اوسن ما محسوس کو اشنا د تورې شپې پوشیده اوسن ما محسوس کو اشنا سپوږمۍ ته ودرېدم ستوري ته لږ ودرېدم د تورې شپې پوشیده اوسن ما محسوس کو اشنا سپوږمۍ ته ودرېدم ستوري ته لږ ودرېدم او غزل له یاد شو په ما خوږ نه لګي بل ذکر ستا د ذکر په شان په ما خوږ نه لګي بل ذکر ستا د ذکر په شان کاش که ستا فکر شوی اشنا زما د فکر په شان په ما خوږ نه لګي بل ذکر ستا د ذکر په شان کاش که ستا فکر شوی اشنا زما د فکر په شان او د هجر تنده په روجه باندې ماتېږي اکثر د هجر تنده په دیدن باندې ماتېږي اکثر د هجر تنده په دیدن باندې ماتېږي اکثر خوند کړي روجه پسې اکثر خوند کړي روجه پسې راتلو د عید الفطر په شان د هجر تنده په دیدن باندې ماتېږي اکثر او خوند کړي روجه پسې راتلو د عید الفطر په شان او ستا له برکته د حساب کتاب حصہ جوړه شوم ستا له برکته د حساب کتاب حصہ جوړه شوم کنه زما هډو حیثیت نو د صفر په شان ستا له برکته
د حساب کتاب حصہ جوړه شوم یعنې زما اړو حیثیت نه و د صفر په شان او هغه شعرانه یریږي خو بل به پکې ووایم د یوسف حسن رقم کړی د تاریخ پاڼو کې د یوسف حسن رقم کړی د تاریخ پاڼو کې کنې ښارونه خو نور هم شته دی د مصر په شان د یوسف حسن رقم کړی د تاریخ پاڼو کې کنې ښارونه خو نور هم شته دی د مصر په شان او لاسونه یې ونیسل مخ ته د بیتر په شان هغې چې زه ولیدم وشرمېده وبوږنېده هغې چې زه ولیدم وشرمېده وبوږنېده زرې لاسونه مخ ته ونیوله د بیتر په شان هغې چې زه ولیدم وبوږنېده وشرمېده زرې لاسونه مخ ته ونیوله د بیتر په شان او زه د حالاتو عکاسي کوم لهره فقط زه حالاتو عکاسي کوم لهره فقط ما سره علم لدوني نشته د هزار په شان ډېر زوړ غزل دینه پس علي محمد منجاکوټي صاحب ته بلنه ورکړو چې هغه خپل کلام یو شعرونه دي دا به ووایم غرور او شکار ما نور اسمان ته مخې جوړ غروره او شکار ما نور اسمان ته مخې جوړ چاره وره لکه د ستوري به راپرېوځم غرور او شکار ما نور اسمان ته مخې جوړ چاره وره لکه د ستوري به راپرېوځم او بله ډیوه راپسې وروستو سله راوړې بله ډیوه راپسې وروستو سله راوړې د خدای نیکبخته په خپل سوري به راپرېږدم بله ډیوه راپسې وروستو سله راوړې د خدای نیکبخته په خپل سوري به راپرېږدم یو زوړ غزل دی هغه راته هم یاد نه کړو احمد حسین راته په میسنجر راولي دا ډیوه چې څه تشبیهاتي دغه لري په هغې پسې لاړې که نه هسې شاباش ورکو توبه وکړه ټیک ده ډېر ښکلی ده ما احساس دغه شتي فاصله دومره چې اسمان کې ته او زه په ځمکه زوړ دی فاصله دومره چې اسمان کې ته او زه په ځمکه زه هم درځم بې له تا ګورم اخر څه په ځمکه فاصله دومره چې اسمان کې ته او زه په ځمکه زه هم درځم بې له تا ګورم اخر څه په ځمکه او سترګې د شال په پیسکه وچکړه غانټول جانانه سترګې د شال په پیسکه وچکړه غانټول جانانه اوښکې دې درد کړي والله زما د زړه په ځمکه سترګې د شال په پیسکه وچکړه غانټول جانانه اوښکې دې درد کړي والله زما د زړه په ځمکه او هغه په ناستې وده شوی و چې ومې کتل هغه په ناستې وده شوی و چې ومې کتل ورته یو څو لانده عکسونه و پراته په ځمکه هغه په ناستې وده شوی و چې ومې کتل ورته یو څو لانده عکسونه و پراته په ځمکه او په دې پړاو د چا دیدن ته انتظار شوی دی په دې پړاو د چا دیدن ته انتظار شوی دی دلته رنجله مینه توی شوي دي رانجه په ځمکه مننه په دې پړاو د چا دیدن ته انتظار شوی دی دلته رنجله مینه توی شوي دي رانجه په ځمکه او پرون یې مور مړه وه نن خوب کې سلګۍ وهلې پرون یې مور مړه وه نن خوب کې سلګۍ وهلې خیرې په خیرې وده شوي و واړه په ځمکه پرون یې مور مړه وه نن خوب کې سلګۍ وهلې خیرې په خیرې وده شوي و واړه په ځمکه او ما آینې ماتې کړې ما خپل زوال نه شه کتی ما آینې ماتې کړې ما خپل زوال نه شه کتی خو سپین ویښته راته د سر نه پرېواته په ځمکه ما آینې ماتې کړې ما خپل زوال نه شه کتی خو سپین ویښته راته د سر نه پرېواته په ځمکه هغه مقطع ده چې بیا به دا واړه خلک مني چې علي مشالو بیا به دا واړه خلک مني چې علي مشالو قسمت بل کړی وړندو ته د
د تور غره په قسمت مې کړی وړل دوته تور غوا نو به ته نه یادېږي. نه یادېږي را تاسې بیا به اوس په دې کې ګڼ مطلب غواړئ زیات. چې کله چپ وي او رسۍ د دار خبرې کوي چې کله چپ وي او رسۍ د دار خبرې کوي په داسې وخت کې لیوني د کار خبرې کوي او زړونه هم چا دي د لالونو په بدل اخیستي او خدای خبر دا خلک د کم بازار خبرې کوي په دې د ریاض تسنیم صاحب په دې شعرونو الکداد امید صاحب ته بلنه دا روخات ریاض په ذکر راته ممتاز رایت شو ممتاز اورکزی زه په 2014 کې په دوبۍ کې وم د هغه صدارتونه هغه خلکو هغه هلکانو دونه ښکلې شاعري وکړه چې ډېر ساعت په خپل کتاب کې ګرځېدو ما ته یې وخندلې وې داسې چل دی وې د هلکان کله نه کله داسې زیاتې وکړي په ګرځېدو هم کار نه کېږي نو ماشاءالله هغه زیاتې نن دلته هم وشو او ډېر خوند یې وکړو خو زه به ممتاز په شانې بسه بسې نه ګرځم او یو 2-3 شعرونه به سره خپل هم شریک کړم وایي چې سړی شي غم د دې کوه سړیه چې سړی شي غم د دې کوه سړیه که سړی نه شي مزې کوه سړیه چې سړی شي غم د دې کوه سړیه که سړی نه شو مزې کوه سړیه او خواست او سوال ته مجبورۍ سیل مه کوه خواست او سوال ته مجبورۍ سیل مه کوه مخ احسان خو بې نیټې کوه سړیه خواست او سوال ته مجبورۍ سیل مه کوه مخ احسان خو بې نیټې کوه سړیه او محتسب گواه ناصح رهبار محتسب گواه ناصح غماز رهبار یار محتسب گواه ناصح غماز رهبار یار ټول میلاو دي زه مزې کوم ډېره مننه وخت به راځي چې غاښ د زهر به خامار نه لري وخت به راځي چې غاښ د زهر به خامار نه لري منصور به ګرځي مستانه ملا به دار نه لري او مارغان دې راشي زمونږ لپو کې دې جالي مارغان دې راشي زمونږ لپو کې دې جالي وکړي غر مو نختر نه لري کلی مو چنار نه لري دا صابر صاحب په دې شعرونو غونډې ځان صدر ته بلنه راغلی زه خو یو منتخب غزل درته وایم خپل مسیحا ته هر سړی په انتظار ولاړ دی خپل مسیحا ته هر سړی په انتظار ولاړ دی یو زه نه یم زما شاته واړه ښار ولاړ دی خپل مسیحا ته هر سړی په انتظار ولاړ دی یو زه نه یم زما شاته واړه ښار ولاړ دی او رهبر څوک په داسې لار ته د حق لار ووایي رهبر څوک په داسې لار ته د حق لار ووایي نه دیوال مخې ته راغی او نه دار ولاړ دی او تا عجیبه ده د هغو خلقو لاسونه ښکلی تا عجیبه ده د هغو خلقو لاسونه ښکلی د چا د لاسه دا ولس چې په انګار ولاړ دی او واجب القتل دی بېشکه د سزا قابل دی واجب القتل دی بېشکه د سزا قابل دی تا ته چې نه ګوري د بل په انتظار ولاړ دی واجب القتل دی بېشکه د سزا قابل دی تا ته چې نه ګوري د بل په انتظار ولاړ دی او چې د حالاتو چې په حالاتو یې وس نه رسي بېغمه اوسي چې په حالاتو یې وس نه رسي بېغمه اوسي نه چې په حالاتو یې وس نه رسي خبر دې نشي چې په حالاتو یې وس نه رسي خبر دې نشي درد څه بېغمه د بارودو په انبار ولاړ دی درد صاحب په دې غزل سره نه پروګرام ډېر ښکلی پروګرام شو ملګرو ډېر ښه کلامونه وړاندې کړه او بحث هم ډېر خصوصا خالق داد امید صاحب ډېرې د کار خبرې وکړې او په دې سره د نننی پروګرام اختتام ته رسېږي